وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محمد د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه پوښتنه کړې ده و یو کس هر وخت د پاکی او ناپاکی په حالت کې یعنې په اوداسه سره او په حالت د جنابت کې چې ناست وي او که ولاړیږي بس یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم وایي. وایي زما پوښتنه دا ده چې دغه کلمې په حالت د جنابت کې پروا کوي که نه؟ نو د دې محترم ورور په جواب کې به داسې وایي چې یا الله او یا رحمان او یا رحیم او یا کریم او یا نور دې ته ورته کلمې په ناسته ولاړه کې ویل او د دې عادت جوړول روا دی، ښه کار دی او ثواب پر مرتب دی. او که په اوداسه یې وایي خو ډېر ښه کار دی. خو البته که د بې اوداسیا په حالت کې وي، د جنابت په حالت کې وي هم مشکل نه لري. د جنابت په حالت کې د قرآن کریم تلاوت سړی نسي کولی، اذکار کولی سي. رد المحتار جلد اول صفحه 128، خلاصة الفتاوى جلد اول صفحه 213، فتاوی عالمگیریه جلد اول صفحه 18، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد اول صفحه 144. کمال دی که جمال ټوله پتا باندې تمام